अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू दोस्तانو په دغه کې تاسو ته د واتس اپ سلور نیو سټینګونه دروخیمه کوم څه واستازه په واتس اپ کې راغلي دي نو کې د تاسو ته دا اوسه پوری له دغه سلور سټینګو څخه پایده نیو اخسته نو دغه سلور کوم نیو سټینګونه دي نو راسي دوستانو په ویډیو کې دروخیمه راسي دوستانو اول سټینګ دروخیمه اول سټینګ د دوستانو واستاز په واتس اپ کې سند سوی میسج ایډیټ کولای شي یعنی مثال دوستانو کې چیرته خپل ملګری بل چاته میسج لګي او هغه میسج له تاسو چې غلط سی اوس مثال ګورم السلام برو ولګي اوس دغه میسج لما چې غلط سوی د زغړم دغه میسج بیرته ایډیټ کما نو مخته تاسو څنګه کوی هغه میسج بم سلیکټ کړئ ډیلیټ بم کړئ نه دوستانو اوس دغه میسج تاسو دغه سند سوی میسج تاسو ایډیټ کولای شئ خالی په هغه میسج باندې کلیک ونیسئ د کونج کې درې ډیټ اپشن د دغه درې ډیټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ بیا په دې کې د اپشن د ایډیټ په دغه ایډیټ باندې تاسو کلیک وکړئ نو ګور هغه سند سوی میسج بیرته تاسو ایډیټ کولای شئ ما ګور مخته سلام برو لګلې اوس می سلام برو ولګی نو دغه میسج دوستانو تاسو په 15 منټه کې ایډیټ کولای شئ کچېری دغه سند سوی میسج 15 منټه پرسو نو له 15 منټه بعد بیا دغه سند سوی میسج تاسو نه ایډیټ کولای نو تر دوستانو دویم سټینګ درخیمه دویم سټینګ د دوستانو سوستاس په واتس اپ کې یو چیټ ته هم لاک لګولای شي ان دوستانو مختص به کلم تاسو واتس اپ ته لاک لګوي نو تاسو به ټول واتس اپ ته لاک ولګوي نو دوستانو تاسو په واتس اپ کې یو چیټ ته هم لاک لګولای شي اوس مثال زه په واتس اپ کې د رحیم خان سره پرسنل خبرې کوم زغړم د رحیم خان ټول مسجانو ته کوډ ولګوم لاک ولګوم نو سمپل به تاسو دغه واتس اپ کلاس کې په نوم باندې تاسو کلیک وکړئ کله تاسو په نوم کلیک وکړئ لاندې ګورئ د چیټ لاک په نامه اپشن دغه چیټ لاک اپشن به کلیک وکړئ دغه اپشن به سمپل تاسو اون کړئ فینګر به ورکړئ یا پاسورډ ورکړئ نو دغه رقم ګوره اوس موږ د رحیم خان چیټ ته پاسورډ ولګوئ اوس هر وخت دوستانو تاسو واتس اپ خلاص وئ نو ګوره دا به سمپل تاسو را لاندې کړئ د لاک چیټس په نامه اپشن وي دغه کلم تاسو کلیک وکړئ دغه به ګوره اوس پاسورډ غواړي نو سمپل به تاسو پاسورډ ورکړئ لاغه بعد به ګوره اوس موږ ته د رحیم خان چیټ راړوي نو دغه رقم کچیر تاسو بل چا سره ضروري خبرې کوي د بل چا چیټ ته هم دغه رقم تاسو لاک ورلګولای شئ نو دا دوستانو موږ سره دویم سټینګ په سره اوس موږ په واتس اپ کې یو چیټ ته هم لاک ورلګولای شو نو تر دوستانو دریم سټینګ درخیمه دریم سټینګ د دوستانو سوستاس په واتس اپ کې یو میسج کیپ کولای شئ ان دوستانو کله سم ګور تاسو چې په واتس اپ کې میسج راولېږي نو هغه کس هغه میسج بیرته ډیلیټ کولای شئ نو کله تاسو یو میسج کیپ کړئ نو هغه میسج تاسو ته هر چا را لګلې وي هغه کس بیا هغه میسج نس ډیلیټ کولای یعنی مثال دوستانو اوس ګور کله سم تاسو لیو چا سره میسجان کوي نو هغه کس تاسو هغه میسج راولېږي چې هغه میسج نه خو هغه میسج بیرته د دلته ډیلیټ پار ایوریون کې نو هغه میسج لته څخه ډیلیټ سي نو ګور دوستانو اوس په واتس اپ کې یو نو اپشن راغلی دی د کیپ په نامه کله تاسو هغه میسج کیپ کی بیا هغه کس هغه میسج نس ډیلیټ ولای اوس مثال کې چیرته تاسو څوک میسج راولېږي نو تاسو غواړئ چې هغه میسج هغه کس نه کی ډیلیټ خالی په هغه میسج به کلیک ونیسئ کله تاسو هغه میسج کلیک ونیسئ پورته ګور تاسو ته د کیپ په نامه اپشن درکوي کله تاسو دغه کیپ کې ګورل ته کښنه نشان ور سره رالی نو دغه میسج اكم کس تاسو سره لګلې وي هغه کس په نس ډیلیټ کولای کوم چیرې بیرته ان کیپ کوي بیرته میسج پنیسئ کلیک پنیسئ پورته د ان کیپ اپشن د ان کیپ اپشن کله تاسو کلیک وکړئ نو ګور هغه میسج بیرته ان کیپ سو اوس به دغه میسج بیرته هغه کس ډیلیټ کولای شي کوم کس تاسو ته را لګلای دا نو سره سلرم سټینګ درخیمه یا سلرم اپډیټ درخیمه سلرم اپډیټ د دوستانو سوستاسو یو واتس اپ په سلور موبایلونو کې استعمالولای شئ لکه څنګه تاسو یو فیسبوک آی ډی په ډیر موبایلونو کې استعمالولای شئ نو دوستانو تاسو یو واتس اپ په سلور موبایلونو کې استعمالولای شئ یعنی دوستانو مثال کې چیرې تاسو سره دوه درې موبایلان وي او تاسو غواړئ چې هغه یو واتس اپ هغه دوه درو موبایلونو کې استعمال کړئ نو تاسو په ډیر اسانۍ سره کولای شئ نو د لپاره سمپل دوستانو تاسو خپل نوې موبایل درواخلئ په هغه کې به واتس اپ خلاص کړئ په اګری اینڈ کنټینیو بٹن باندې تاسو کلیک وکړئ نمبر به تاسو نه ورکوي دا کونج کې درې ډاټ اپشن د دغه درې ډاټ اپشن باندې تاسو کلیک وکړئ ګور په دې کلم سره اول اپشن د لینک ټو ایگزیسټینګ اکاونټ په دغه باندې تاسو کلیک وکړئ د تاسو ته ګور دغه کیو آر کوډ درکوي اوس به سمپل دوستانو تاسو خپل اوریجنل واتس اپ ته ولاړ شئ دا کونج کې درې ډاټ اپشن د دغه اپشن به کلیک وکړئ په لینک ډیوایس اپشن به کلیک وکړئ په لینک ډیوایس اپشن به کلیک وکړئ په یوز موبایل ډیټا به کلیک وکړئ دوستانو کله سم تاسو په یوز موبایل ډیټا کلیک وکړئ نو کوم کیو آر کوډ دوستانو هغه به سکین کړئ کله تاسو هغه کیو آر کوډ سکین کړئ نو په نیو موبایل کې به دوستانو تاسو هغه زوړ واتس اپ راسي نو دا دوستانو دی واتس اپ سلور نیو سټینګونه سلور نیو اپډیټس چې د تاسو دراوسه پوری نو معلوم او تاسو پایده نه وزنه اخسته نو کوم چیرې ویډیو خوښه شوی نو ویډیو در سره لایک کړئ ل خپل دوستانو سره خامخا شیر کړئ تر څو هغه له دې خبر سي او له دغه اپډیټو څخه فائدہ واخلي مملاوي په نور خسته ویډیوګانو کې په دغه کې میا ساتي خدای په امان